ډېر په تکلیف باید ډاکټر ته راشم. هغه ډاکټر چیرته ده؟ کېنه اول خو دې سلامانه چې دا د غلطي وکړه او بل بیا ته ماته دا خبره وکړه چې تړون دی چې تر مخه د غاټ ډاکټر MBBS نیرو سرجن د ایکسپورټ پوهنتون فارغ التحصیل د مخې ته ناست ده او ته وایې چې ډاکټر چیرې ده ها څه ستونزه لرې؟ سر مې درد کوي، سترګې مې سوځي، ستونی مې درد کوي. اسانه خبره ده وبشي علاج دې ته خو هېڅ خفه نه شي ښه څه دې دا لاس را دې خواته که چې یو وارې دې دغه فشار وګورم چې فشار سپیډ دې په څو کې یو 10-12 ټیسټونه درته لیکم دا ټیسټونه راوکړه بس نوره د کومه تشویش خبره نه ده سمه ده هېڅ ورته خفه نه شي ښه علي یو 2-3 ټیسټونه درته لیکم دا ټیسټونه راوکړه او لابراتوار ته به لاړ شي د ټیسټونه به راوکړې بېرته بیا ما ته راشي هله به زه بیا ته وښیم چې څه ستونزه ده نور هېڅ تشویش مه کوه ډاکټر صاحب هغه ټیسټونه مې درته راوړل. ګرانه ټیسټونه دې راوړل اوس داسې چل کومه چې دا تا ټیسټونه خو ما ته ډېر مشکله ښکاري چې دلته یې معاینه وشي دا سیده لېږم انډیا ته نو د دې به 3 ورځې پاس بیا د دې معاینات به راوځي چې څه ستونزه ده ښه دا به زه انډیا ته ولېږم سلامت ډاکټر صاحب. اوه نیټ نشته که نه یاره ځه پرېږده زه په خپله ګورم دا خو واړه واړه خبره ده سلامت ډاکټر کوشش پرې وکړه. وای ډاکټر صاحب هلته ودرېږه څه پېښ شوي دي؟ دا ونیسه دا ټیسټونه دي داسې چل ده چې تا کې د کرونا مرض ده نو ته به د 1 میاشتې لپاره کرنټاین یې په کور کې نو ته نشې کولی چې بیا راوځې تا کې د کرونا وایرس ده شکر ده چې لاسونه مې در ونه لګېدل ښه که نه اوس دې موږ هم له ځان سره غر کړي وو ښه داسې چل به وکړې 15 نادې به ځان ته ماسکونه واخلې هره ورځ به نوی ماسک استعمالوي 2 میاشتو لپاره او یو 15 جوړه به دستکش هم ځان ته واخلې او 6 دانې ښې ډبلې درېشتې ځان ته واخله یو 15 دانې به صابون هم در سره واخلې ښه نو په ورځ کې به 100-200 وارې لاس مینځې مخ به مینځې دوایي درته لیکم دا دوایي به ښه په وخت خورې او ګوره چې چاته په کلي کې لاس ورنه کې کلیوال به ځان سره غار کې ظالمه زه خو دې غر کړی وم خو زه بس شومه لږ دوایي درته لیکم ښه دا دوایي به واخلې د دواخانې نه ګوره دا نسخه ته دوایي بل چېرته نه شې اخیستی دا به رسن دې موږ په دواخانه کې اخلې دا مې په شپر کې درته لیکلې ده ښه په دې باندې بلې دواخانې والا نه پوهېږي ښه او داسې چل وکړه دا ټیسټونه دې دلته کېده دې باندې زه بل ډاکټر سره بیا مشوره کوم ښه ټیسټونه مه وړه الله دا دوایي ځان ته واخله ځان رسوه چې بازار کې نور څوک درنه غارت نه شي الله ځان رسوه په منډه ځان رسوه یاره ډاکټر صاحب نن خو دې غټه کارنامه وکړه کرونا مثبته پېښه مې ثبت کړه جګ سواله که خوبونه دي او ډاکټر صاحب دا خو ته راغلی ډاکټر صاحب په خیر راغلی واله که کوم مریضان خو به نه و راغلي ډاکټر صاحب یو مریض راغلی و کرونا پیښه مې کې ثبت کړه منې مې که نه کرونا و کې خدای ترې باچ کړم که نه زین ترې نیولی وم کرونا نیولی وم بس دوایي مې ورته ولیکله هغه لارښوونې مې ورته وکړې بس رخصت مې کړو ډاکټر صاحب څه کرونا یاره خو نو تر پرونه دې په سرګردان چوک کې ټیپر خرڅول شلغمه او ته مو ډاکټر سودا کرونا ده که زکام ده زه دې ورخطا کړم ډاکټر صاحب دا زکام ده یاره خو نو خو ډاکټر صاحب زه څه خبر وم که نه خو ده په خپله راته وویل چې سر مې درد کوي پزه مې سوځي او ستونی مې درد کوي ما ویل خامخا کرونا به وي که نه خو ولې موږ مې روغتیا ریاست دا نښې نه دي ښودلې چې چېرته مریض وینې بس کرونا به بل کار به نه وي که نه دا کرونا نه سو سم غضب وځه جګ سه ته م راغلی د ما په چوکۍ ناست او کرونا وې راته یاره ما په سرګردان چوک کې ټیپر خرڅول نو علاقه ته خو م ایکسپورټ پوهنتون نه فارغ وځه ته 12 نه فارغ چټاله مه یې که ورک پشت درت نازنین برون برای دل شده پرخون برای من شدم مجنون برای